بالاخره د طالبانو حوصله ختمه شوه. د ذبیح الله مجاهد توند خبرداری پاکستان ته دا چې صحیح ویلي دي. ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. مجاهد افغان کډوالو سره د پاکستان چلند د منلو نه دی. طالبان وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس نه لري او کوم چلند چې له دوی سره کیږي هغه د منلو نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې اسلام آباد دې پر دې پلان له سره غور وکړي چې له خپلې خاورې غیر قانوني افغان کډوال باسي. پاکستان د سهشنبې په ورځ ویل چې شاوخوا 1,03,000 غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ووځي، که نه په زوره به یې وباسي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.